په کونړ ولایت کې د عامې روغتیا د ریاست له لوري د 10 میلیون افغانیو په لګښت مرکزي روغتون کې ښځینه عملیات خونه د غونډو تالار او شنه ساحه جوړه او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. د عامې روغتیا رئیس قاري مظفر مخلص وایي دوی دغه څه د ریاست په هڅو ترسره کړي او په دې سره د ښځینه ناروغانو ستونزه هواره او د ریاست د غونډو لپاره مناسب ځای وموندل شو. نو دغه د څو برنامو افتتاحیه مراسم ترسره شول. په آینده کې هم موږ کوشش کوو چې کومې نیمګړتیاوې موجود دي او کوم امکاناتو ته ضرورت دی شپه ورځ په دې هلو ځلې کوو چې هغه ترلاسه کړو تر څو زمونږ دغه خدمات په معیار باندې برابر شي او ولسونو ته معیاري صحي خدمات عرضه شي. د روغتون رئیس ډاکټر مولادات وایي له دې وړاندې د ښځینه ناروغانو د عملیات خونه نه وه او له همدې امله د زیاتو ستونزو سره مخ وو. چې د زنانه نسایي ولادي وارډ دپاره یو ځانګړی عملیات خانه چې په هغې کې به د نسایي ولادي عملیاتونه کېږي دا به وشي. د یوې خوا به هغه ناروغانو ته چې لوی عملیات ته ضرورت وي د هغې په عملیاتونو کې به اسانۍ رامنځته شي. د زنانه به انشاءالله چېرته چې د هغې درملنه کېږي په هماغه ځای کې به د هغې عملیات کېږي. د اقتصاد رئیس مولوي عبدالله همت د خیریه بنسټونو غواړي چې رادي شي او په دې ولایت کې د سرمایه ګذاري وکړي. دوی یې همکار دي او د نورو همکارانو مؤسساتو نه مو غوښتنه دغه ده چې راشي په کونړ ولایت د په صحت برخه کې خپل پروژې په ښه شکل سره او په شفافیت سره تطبیق کړي ځکه دلته الحمدلله د کار زمینه برابر ده هغه ستونزې او مشکلات نشته. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې د پام وړ کارونه ترسره شوي دي.